رامین چې د سرپل ولایت اصلي اوسیدونکی دی له 25 کلنۍ ورکې کېدو وروسته اوس خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي. په دې موده کې په نشي توکو هم روږد سوی و چې شاوخوا 2 کاله وړاندې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په کمپ کې درملنه سوې وه او اوس له روغېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یوځای کیږي. 25 سال شده از خانواده دور هستم. رفتم به ایران. از ایران چند مدت کار میکردم، بعد چند مدت ردمه شدم به ایران. به ایران که آمدم معتاد شدم، به ایران ماندم. حالا خوشحالم که به خانواده برم. اولین بار که وارد کمپ شدم یک تاثیر خاصی از ترتیبی از اینا و از حرکات و از خوشرفتاری از اینا و همچنین از نظمی که در داخل کمپ است واقعا متاثر شدم. به اندازه متاثر شدم که خود کنترل کردن نمیتونم، مرا گریه گرفته بود. به طور مثال که شاید شما اونجا رفته باشین، اما معتادایی که تربیت شدن جوانایی مثل 20 ساله 20 چند ساله لباسای پلیس به جانشان هست به نام گارد یا گارد ویژه میگن و هر 10 اتاق حاجی صاحب خبر دارن 10 یا چند اتاق به زیر تصرف یک نفر است که لباس و نان و چیزاشون سرپرستی میکنه. واقعا که از امارت اسلامی خوشحال هستیم. خو د هرات امنیتي قومندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر هم وایي چې په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې پر مهال کله ناکله دا ډول پیښې رامنځته کیږي او دغه کسان په مهمو ولایتونو کې له اړوندو ریاستونو سره په پوره همغږۍ له کلونو ورکو وي خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د دغسې قسم نور کسان هم دغسې سوي دي چې هغه د لیرې ولایتو لکه د بدخشان د ولایت، د سرپل د ولایت، د جوزجان د ولایت و داسې د جلابات و داسې د نورو ولایتو داسې ډېر کسان دا رقم پیدا سوي چې هغه 10 کاله 15 کاله 20 کاله ورک وله د خپلو کورنیو ځینې او دلته پیدا سوي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 یا 3 کلونو کې له هرات ښار څخه په نشي توکو ټول روږد کسان راټول سوي او په منظم ډول د دغه ولایت په دولتي خصوصي کمپونو کې د روږدو کسانو درملنه کیږي.